دیگه به شایعات مردم پخش کرده بود که نمیفهمم یا امرای از او یا امرای از کارهای بد کرده. اینمی ما برخورد، آبروی ما برخورد، ما چاقو گرفتیم، خود چاقو زدیم کش. چاقو از کردستانگی گرفتیم، رفتیم اول در چشمش زدیم، باز در قلبش زدیم، باز نمیفهمم دیگه ما در فکریم نرسید. شاید هم 2 چاقو زده باشیم یا 3 چاقو. امیر زدیم. پدرت زخمیه در شفاخانه. باز دمی بچه زنگ زدم بازی دست ما نگفت کوم چاړو یا چاقو یې اخیسته د بازار نه. نو بیا راغلی دا د سید صالح په نامه یو کس یې عمر یې ډېر و، تقریبا 55 تر 60 کلو پورې عمر و یا به ډېر و له دې هم. نو راغلی دغه کس یې د دغې چړې یا چاقو په واسطه باندې وهلی له منځه یې وړی. بچه‌م که میه با بهم پریده چاقو خورده. ما خود شورای علما بود، ملایا بود، حتی صورت پدرم در من کس نشان ندید. دا د داسې خاص لامل او انګیزه یې نه فقط ویلې چې په ساحه کې به ما ته خلکو رقم خبرې کولې او لکه ناموسي غوندې یوه خبره به یې کوله. نو زه مجبوره سوم راغلم او دا کس ما له منځه ویوړ. چاقو از کردستانگی گرفتیم، رفتیم اول در چشمش زدیم، باز در قلبش زدیم، باز نمیفهمم دیگه ما در فکریم نرسید. شاید هم 2 چاقو زده باشیم یا 3 چاقو. امیر زدیم. دیگه به شایعات مردم پخش کرده بود که نمیفهمم یا امرای از او یا امرای از کارهای بد کرده. اینمی ما برخورد، آبروی ما برخورد، ما چاقو گرفتیم، خود چاقو زدیم کش. موده مخکې د موږ د حوزې په مربوطاتو کې یو قتل وسه. بیا کله چې مجاهدین دغه محل حادثې نه خبر شو نو ساحې ته یې ځان ورسوه. نهایتا قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سه. نو یو کس په نامه د سید انور چې دا د غزني ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسېدونکی ده او فعلا هم هلته سکونت لري. دغه ځای راغلی موږ ته چې ابتدایي جزئیات معلوم سو یوه شپه یې کړې ده په کردستانګي کې کوم هوټل کې. بیا له هغه وروسته د ورځې کوم چاړو یا چاقو یې اخیسته د بازار نه. نو بیا راغلی دا د سید صالح په نامه یو کس یې عمر یې ډېر و، تقریبا 55 تر 60 کلو پورې عمر و یا به ډېر و له دې هم. نو راغلی دغه کس یې د دغې چړې یا چاقو په واسطه باندې وهلی له منځه یې وړی. بیا مجاهدینو اقدام وکړ او دغه کس یې ونیوه. کس په خپل اظهاراتو کې دا خبره منلې هم د ابتدا کې اقرار هم کړی ده او دغه مقتول هم د غزني ولایت اصلي اوسیدونکی او فعلا د 14 حوزې په مربوطاتو کې ژوند کوه، سکونت درلود. پسر خود زنگ زدم گفتم کجایی؟ قدزی نقل میکردم. گفت ما پالوی بابه خیم. گفت بابه ما باز تلفن قطع کرد. گفت بابه ما کوینه که بیا نان بخوری. شاید دیگه اتاق داشت بازی آماده. گفتم خب بابه خرم سلام بگو برو بچه‌م نان بخورین. یا آمدن سر نان. با ساعت 3:05 بعد از ظهر و ما تلفن آمد که نمی اتفاق افتاده. مردم از ما پوت میکردن. گفت پدرت زخمیه در شفاخانه. باز دمی بچه زنگ زدم بازی دست ما نگفت. گوشی رو داد ده بچه کاکایم. باز اون نقل کرد گفت زخمیه. باز ده انجینر سید مصطفی بچه کاکای زنگ زدم گفت ما تای سرشیم خوبه کاکایم، خوبه کاکایم. ما رئیس ما نفهمیدم. گفت تو ناوقته، راه خیلی دوره جاغری. گفت تو کاکایم خوبه. باز ما ریا نیشتن ما آمدیم زیا خدا نگاه کن آمد. ما پسان شو خبر شد. ما گفت صبح بری. ما صبح شو آمدم
در راه قدسی ها سر شد. من جنازه رو بردم. حال مشه دیست زیر میگره، دیست مادرم رو ماچ منه، دیست پدرم ماچ منه. و از مادرم حتی جور پرسانی که تو پدرم نمیله مگه تو بر چای بیرون مهمانه. این که موره باز بچه من تو برش دی این موره پشت چایی که ما چای رو بیرم دم یک جیغ شور مایه بچه‌م که مایه با بیم پریده چاقو خورده. ما خود ما شورای علما بود، ملایا بود، حتی صورت پدرم در ما کس نشان ندید. آت بعد کش کدد این دیدم جای دیگه ما حکومت قانون دولت دیگه ما اون منجی فقط ما جنازش ما صورت چوش نکردم. دا کس راغله ده بس د چړې د چاقو وارونه پې کړي دي په غاړه کې لګېدلی ده په سینه کې نو دونه چاقوګانې وهلی چې دا کس خپل ژوند له لاسه ورکړی تر دې حده هلته خپله مړ شوی دی د دې ضرباتو له وجې نه نو مختلفو ځایو د وجود کې په چاقو وهلی و. روزی که مثلا نه حادثه رخ داد ما خودم خانه من اینجا کابل است. ساعت 3:30 بعد از ظهر زنگ زد به ما که همچون اتفاقی پیش آمده. ما آمدیم که اینجا بیایم باز دوباره به ما زنگ زد که شما برید شفاخانه محمد علی جناح زخمی را اونجا برده. بعد ما رفتیم طرف شفاخانه محمد علی جناح باز دوباره زنگ زدن که نه او در شفاخانه امیریه. بعد آمدیم شفاخانه امیری رفتیم در بخش عاجل رفتیم که مظلوم اونجا خلاص شده بود. چاقو اینجا خورده بود، یک چاقوی دیگر اینجا خورده بود پشت چشم، یک چاقوی دیگر سر قلب خورده بود. 3 تا که بعدم که ما رو بردن در چه جنازه را بردن در طب عدلی. بعد اونجا هم دیگه همه زخمایش را کوک زدن و بعد ما آوردیم هم اینجا دیگه غسل دادیم. بعد از خود چیز اجازه داد که جنازه را انتقال بدین آمیر صاحب جنایی. بعد ما جنازه را انتقال دادیم بردیم جاغوری. اینجا جایش بود 86 سالش بود. همه عمر خو دم کابل ایران سپری کرد. بین قوم بین منطقه نبود. مگفت ضررم به منطقه به قومم نرسه. قاتلم که الحمدلله اونه به دست دولت دورکنه فامیل میشیم. پدرم هیچ گونه ضررش به این نفر نرسیده، نه به این، نه به برادرایش، نه به دوستایش و نه عذیب قاتل کدام ضرری غیر اینمیزی ما وش نکردم. ولی خودم هیچ مشکل هیچ کدام خصومت و بدید حق زیادم. موارد خو اکثریت ډیر لاملونه لري. کله له ناپوهۍ نه او جهالت نه کیږي، کله له بغض او عداوت او د کومې دښمنۍ نه کیږي چې دوی خپل منځ کې لري. دا قاتل او مقتول دا دواړه د یوې ساحې اوسیدونکي دي. نو دلته کله چې موږ ملګرو اظهارات ترې واخیسته ابتداء ده داسې خاص لامل او انګیزه یې نه ویلې، فقط ویلې چې په ساحه کې به ماته خلکو رقم خبرې کولې لکه ناموسي غوندې یوه خبره به یې کوله. نو زه مجبوره سوم راغلم او دا کس ما له منځه ویوړ. زمان حکومت ظاهرشاه مامور دولت بود. زمان حکومت جمهوری داود خان من حیث مدیر مقرر شد بخش غزنی ولایت غزنی که یه همهش مسافر بود دیگه. زمان حکومت خلقیا فرار کرد از افغانستان به کلی رفت که همه بچهش 6 ماهه در جایش ماند که رفت ایران مهاجرت کرد تا دوباره که مثلا افغانستان کمی آرام شد آمد
رفت تقاوت گرفتم و تقاوتی خورم می آوردم اینجا می خورد دیگه هیچ گونه ضرری به کس نرسانده دیگه. چی بگیم که هر کس شما میتونید که از هر کسی که پرسان کنید من خود من به می حیرانم که مثلا این آدم چطوری مرد 86 ساله رسیده که هیچ اصلا گناهی نداره. بازه که ما در این فکر هستم به خاطر که پدرم هیچ وقت در وطن نبوده، هیچ وقت. در تمام قومای ما معلومه، در خودی حتی برادر امزی قاتل بخواهد. پدرم ما 50 سالم، ما 6 ماهه بودم، 6 ماهه در گهواره بودم. پدرم رفته تا 16 سال ما روی پدر خوش نکردم. ما 16 ساله بودم امده پدرم مدت 5 سال 6 سال در جاغوری بوده در وطن. هیچ گونه نه مشکل از برادرای خودم کرد، از بچگان کاکای خود کرد، قدی از یا قد از برادرای قاتل قد از یا خیلی رفتاره و محبت و خوبی داشتند. هیچ ضرر پدرم در هیچ ضرر از یا غیر این قتل در پدرم نرسیده، در خودم هم نرسیده، ولی ما خودم هیچ چیز برداشت نمیتونم. ما شهادت پدر خود معامله ننم پیداش ده، ولی پیگیری با دلیل زیاد چینه که به پدر 86 ساله که رحم نکده، به من بیچاره که هیچ رحم ننه، به اولادهایم که هیچ رحم ننه، به برادرایم هیچ رحم ننه، حتی به برادرای خود اگر این قاتل آزاد شنه رحم نمونه. ایران برادرایش باید بفهمه خود برادرای زیادم، گرچه اونج قد از ما قول ده برادرایشی که مادام آردیم قومی رو جمع کردن دیست به دیست هم دیده باید پیگیری قانون شنه تا آخر. برارشی گفته باید تا عمر خورده زندان تیر کنه. اساسي عوامل خو اول هم دغه ده چې کله یو انسان خپل ځان باندې هغه ونه لري حاکمیت، نو د هغه له وجې نه چې دی نشه یي، د نشې په حالت کې دا قتل ډېر کراته سوی صورت یې نیولی. دویم اساسي عامل او علت یې هغه ناپوهي او جهالت ده، ځکه یو څوک چې د الله نه وډار سي آخرت نه او حد اقل د دنیا کې د بدنامۍ نه نو قتل نه کوي. نو دویم اساسي لامل ما په خپل نظر د جهالت او ناپوهي ده. خلک له تعلیم او له سواده او بالخصوص دیني تعلیم نه لرې پاتې سوي، او کله ناکله داسې وي چې بعضې قتلونه صورت نیسي هغه ناموسي قضیې، نو لامل یې داسې یو شخصي کورنی مشکل وي، کورنۍ ستونزې په هغه لامل باندې دا موضوع دې حد ته ورسېږي چې سبب د دې چې قتل باعث سي او قتل صورت ونیسي.